سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې لسګونه حکومتي سرتېري طالبانو کلابند کړي دي. لغمان کې د هوان مرمۍ لګېدو له امله 12 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو کندوز کې د 2 پوستو نیولو ترڅنګ 19 تنه عسکر وژلي دي. پوهنې وزارت کې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته فعال شو. فراه کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا یو دیني عالم وژل شوی دی. د ناټو عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو ته ژمن دي. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د امریکا په سوداګرۍ او خزانې وزارتونو انټرنیټي بریدونه شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي برېټانیا ته د پخوانیو افغان همکارانو خوندیتوب مهم نه دی. د عربستان په سور سمندرګي کې د تیلو کښتۍ کې چاودنه شوې. چین پاکستان ته 150 میلیونه ډالر نور پور ورکوي. د خبرونو پای.